بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ اکسس پروګرام کې په ټیبل باندې غایدلې او کنه څنګه کولای شو ټیبل جوړ کو او همدارنګه مثال په فیلډ په ډیټا ټایپ باندې غایدلې اوس بیا راځو اکسس پروګرام راخلاصو. اکسس پروګرام راخلاصوم او د ترتنس یو بلانک ډاکومنټ ته واخله د اکسس شپږ په نامه او د هم ورته کریټ کوم. له غوړسته راځو دا کلوزوم. تیر اوس وګورم موږ ویل چې کریټ ته راځو له کریټ څخه وروسته بیا ډیزاین ته ټیبل ډیزاین ته سره ول بیا مثال له ترته لیکي چې آی ډي نمبر واټو نمبر د شنو خو ان شاء الله سر خلاص ته مشکل خو نشته. مثال نیم ته راځو نیم ته کلر چې خدای ته اوس دوه خبرې دي. کله چې مثال تیر ورځ هم په دې باندې خبرې وکړې چې کله زه دلته نیم لیکم نو ماته یو پیغام راکړي چې دا سر ورده ده نه مني. مثال نیم ورته نشته کومه ګور کله چې زه دلته برته ته شورټ ټکس او نیم ته راځم نیم دا موږ کوس کله چې انټر کم یا هم وکی کم ماته وایس کورې دا چې در سرور ده دا چې بیا کله موږ په کوډینګ کې استفاده کوو دا مختص کوي دا بیا مشکل جوړي. څنګه مشکل جوړي؟ اوس یو د سره خپل سرور څخه د بیا کله موږ د ټیبل نمبر کو نو دی بیا مثال کمپیوټر نه پیسې اوس ماته کوم یو نیم خي هر سرور خي کې د ټیبل خي نو هغه به تاسو سره کوي چې مثال یا ډي ا نیم او شاګرد نیم مثال سټوډنټ نیم هر شي ورته سره لیکو یو د نوم د اوس قبلوي ګورو کیګه قبول کو بل ډیټ د کله چې ډیټ لکه هم بیا درته دا هم رسل خو ډیټ چې د مثال زیات نه سپاره کې خو بیا هم مثال کوډینګ کې استفاده کیږي او صورت راځي چې مثال ډیټ می هم پوانو بل څه د مانت صحیح سو مانت مې ورته ولیکو مانت هم درته وایي در سر ورته دا نور کدا چې ولیکي هم مشکل نشته صحیح سو. اوس راځم برته دا ورته دا کنټرول دا مکمل لري کوم مکمل به د انتخاب کې داسې انتخاب کوي دا به ډیلیټ کوم ته دا مینه د افکار. اوس راځو کله چې مثال دلته بیا فاصله ده موږ مثال زه ورته چې آی ډي نمبر خو مثال راته ولیکل سو د ترته لیکل چې آی ډي نمبر اټ نمبر خو زه مثال د ترته لیکم اس نیم کوته لیکم بیا سړی نه پیږي مثال بعض خلک وایي دا چې لیکلې نو بعض ځای کې مثال تاسو لیکئ سټوډنټ نیم صحیح سو مثال پراور ته لیکئ دا سټوډنټ نیم نو دلته کله چې تاسو بیا فاصله ورکړئ فاصله د کوډینګ کې بیا نه چلیږي سر خلاصي. بیا مثال یا دلته راځي ورته لیکي چې مثال فادر نیم فادر مثال داسې ورته لیکي دا رقم ورته لیکي بیا راځي ورته چې نیم نه داسې به نه لیکي فاصله به دلته نه ورکوي. کوم فاصله ورکوله له وروسته ګوره کله چې مثال موږ دلته کلیک وکړو له وروسته موږ دلته چې دا فیلډ پراپرټیز لرو په دې ځای کې تاسو ورته برابرې لکه څنګه اوس راځم دا بیرته مکمل لري کومه ټول ټیبل چې د ډیلیټومه بیا ورته لیکل چې آی ډي ماته افکار ده آی ډي خو ویل کله اټو نمبر اوس واړه چې سټوډنټ نیم که فراول کې هیڅ مشکل نه زر درته لیکم چې سټوډنټ بیا ورته لیکل چې مثال نیم دا مې ولیکو خو دا د څه رقم دا فاصله یې یو څه ښکارېږي او مثال سم راځي که نه مثال د خبرې فادر نیم ورته لیکم سلاشر کوم له وروسته ورته لیکم چې مثال فادر نیم یې دغه ده فادر نیم او سلاش بیا مثال ورته لیکن سینیم له وروسته بیا د چې راځي مثال ورته لیکن سی تذکره نمبر یې مثال ورته لیکن سی مثال پروینس ولایت او هر ځای ورته لیکي خو راځي مثال په دوه ځای کې اوس کدا د سیو کم دا سیو کم کنټرول اس د ورته لیکن سی د سټوډنټ نام او دا هم اوکې کا دا هم مثال ورته اس کوم درځو کلوزو کله چې کلوز کوس کې چیرته د ترته ګورې سټوډنټ نیم راغلی د ګورې کنه معلومیږي خو څه شي ده یو ستریک دی نو کوړې چې مثال نه دا نه رائټ کلیک وکړي دا به یو ډیزاین تر راسي دا به ټول راکاپي کې کافي دی کنټرول سی کا فل پراپرټی نه راځي دلته کیپشن لرسي وروسته بیا ورته راګرځو دا تاسو نه دوه خیر بس مخ ته راغی په بغای ګوسې سو کیپشن ته براسي دلته به ورته فیست کې کلم شي ورته فیست کو اوس دلته ورته فاصله ورکه فاصله د نیم او د ټیچر من د نوم او ټیچر ترمنځ ورکه دا کنټرول اس کې کنټرول ډبل کې باندې کا اوس راځي ګوره فاصله ورکړل سوی دلته اوس مشکل کوډینګ نه جوړي اوس نه جوړي اوس به کوډینګ کې داسې نه کسب په فاصله ورکه ته به چی ورکوي فاصله بنه ورکه ځکه ستا خو اوله څنګه لیکله اصل ځای کې به فاصله ورکړي بل راځو د ټیبل ګوره موږ کوم ځای جوړ کو د ټیبل ډیزاین اول اس کله موږ اکسس پروګرام راخلاص کو مثال کلوزوم اوس راځم بیا اکسس پروګرام راخلاصه مختلف ټیبل تیار جوړي ګوره راځم اکسس را واخله اکسس ډبل دلته کلیک وکړئ ډیټابیس وپرم اوس ګوره درته تیار مختلف شي راخستای آی ډي راخسته په دې رائټ کلیک کوم ډیزاین یو ته ولر څه ګوره تر اوسه پورې دا بیخي ټیبل نه ده اوس آی ډي د خپل اتوماتیک دې طریقې هم جوړولای شي دا ټیبل ده که دا ټیبل کلیک هم تاسو دا صفحه راځي او که بیخي کلیک نه کول هم راځي نو اوس له دې طریقې مو تیر روز هغه اسانه طریقې هم د چیش نه ویلې و
ټیبل ډیزاین موږ ویلی چې ټول کار به په ډیزاین باندې کوو که نه لکه د کیوري د فورم هر شی خو اوس ټیبل ډیزاین هم اسانه طریقه یې دغه دې نه به جوړوي خو که دې غوښتې چې مثال ټیبل څخه جوړ کړي ټیبل باندې چې کلیک وکړي ګوره دغه صفحه موږ ته راخلاص وکړه خلاصه نه شوه یو بل ټیبل یې راته جوړ کړو دغه صفحه ده اوس آیډي خپله راځي په دې به رایټ کلیک کوئ لږ وروسته څه شي د افکار ده ګوره مثال نمبر د افکار د شول ټکس د نیم لپاره دا انتخاب کړه نو مارکه څه شی نیم نور خلاص هغه ډیټا ټایپ څه شي ورته انتخاب شو شول ټکس اول مو ورته انتخاب کړه دا انټر کړه انټر دې وکړي که اتوماتیک ګوره تاسو دغه صفحه راخلاصوي بل څه شی غواړئ ورته یس نو ماته افکار د مثال جینډر مې افکار ده کلیک کړه نو مارکه مثال ورته لیکه چې جینډر مې ورته ولیکو د وروسته دا هم انټر کړئ انټر دې کو اوس تاسو بیا بله صفحه راخلاصي بل دې هم پکار ده که نه ده پکار ورته ماته افکار د نمبر ګوره دغه ډیټا ټایپ یو هغه ډیټا ټایپ هېڅ فرق نه کوي اټچمنټ او هایپرلینک خو دا به لږ اسانه وي ځکه زر نو چې له هرې طریقې درته اسانه وي هغه به تاسو کاروئ صحیح یو خبر ده دلته ګوره لانګ ټکس چیرې ده نشته سره خلاصو اوس بیا راځم دلته ورته چې مثال لدار مې پکار ده چې نمبر دلته ورته ولیکه چې پون نمبر مې پکار ده پون مې ورته ولیکه انټر کړه درېیمې ته راسئ انټر دې وکړو اتوماتیک دا صفحه تاسو ته راخلاصوي یوه اوله طریقه اوله کې به تاسو رایټ کلیک کوئ تاسو ته راخلاصېږي خلاص بل ورته چې مثال کرنسي فیس ته مې پکار ده فیس ورته ولیکه انټر کړه ګوره اتوماتیک ډیټا ټایپ یې ټولې برابرې شي د هغه علامه راغله ورسره ګوره د کرنسي له هغه وروسته بیا مثال ورته چې ډیټ ان ټایم مې پکار ده ډیټ ورته ولیکه ډیټ ان ټایم ورته ولیکه سم معلوم شي انټر کړه له هغه وروسته بیا ورته راسه چې بل مې څه شي پکار دی مثال لانګ ټکس ګوره په دوه ځای کې لاندې درته راخلاصوي لانګ ټکس ته اټچمنټ ورته ماته فوټو پکار ده نو دلته اټچمنټ ورته انتخابوم له وروسته دلته نوم ورکړه نوم دلته نه ورکېږي اتوماتیک هغه خپل علامه اخلي صحیح شو اوس دا ټیبل جوړ کړو که نه اوس دا راځه ذخیره کوئ کنټرول ډبلیو او یس د چا په نامه بیا ورته لیکم دا د سټوډنټ ټیبل په نامه راځو مثال سټوډنټ ټیبل مې ورته ولیکو او دا هم انټر دا هم کلوزو ورته دغسې دا خو بند شو پرې باندې کلیک وکړه ډبل اوس ګوره ورته راسه مثال خالد شو جینډر دا کنه مثال دا ورته ټیک مارکه له وروسته پون شمېره چې د مثال پون شمېره دغه ده څو پیس ورکوي 300 افغانۍ فیس ورکوي 3000 شو صحیح شو د څلورمې په څلورم په 2015 کال دا راغلی اوس عکس چې شی لري که نه مثال ډاکومنټ دلته راځه رایټ کلیک وکړه منیج ولاړ شه او اټ ته ولاړ شه اټ ته سره راغلی ورته ډسټاپ صفحې ته ولاړ شه دغه عکس ده دا اوکې که خلاص اوس څو عکسونه شو یو عکس بل غواړئ بیا رایټ کلیک وکړه منیج ته ولاړ شه اټ باندې کلیک وکړه داسې کلیک وکړو دا راخلاص کړه اوس دا هم ورته اوکې که اوس څو شول 200 بل نفر ته راسه ورته دا د ولید په نامه راغی مثال جینډر داسې ده مثال څه ده جینډر نه ده صحیح شو دا نه ورته ټیک ماروم له وروسته مثال شمېره ورته ولیکه چې دغه شمېره ده څومره پې معاش اخلي مثال د خبرې 8000 روپۍ معاش اخلي د اولې په اول 2024 کې دا له ما سره راغلی او کوم عکسونه لري که نه راځي مثال دلته ډبل کلیک وکړه هم راځي او که رایټ کلیک وکړې منیج ته ولاړ شي هم راځي اټ باندې کلیک وکړه ورته دغه درې عکسونه چې دي دا ټول د دي مثال دا 15 سره ورته انتخابوم چې دا یې اسناد اوکې که او پنې که دا هم اوکې که اوس فقط دې باندې ډبل کلیک وکړه اوس نوی اخلي صحیح اوس بیا راځم غواړئ چې دا راخلاص کړي ډبل کلیک وکړه اوس ګوره دا عکسونه کوم یو عکس راخلاصه دا عکس راخلاصه دلته اوپن د ریمو کوي اټ کوي اوپن یې که ګوره تاسو به دغه شکل سره ښیي صحیح شو بېرته راځم دا کلوز هم ورته دا هم کلوز کوم اوس کوم عکسونه ستاسو راخیستې دي غوټیا دا دلته درته ښیي څو نفره دي 2 نفره خو تر دې نه ښه چې دا کومه ده ټیبل ډیزاین دلته چې راسئ د دې طریقې څخه کې نو ډېره ښه راځي عمومي طریقه یې ده سر خو خلاص انشاءالله خو بله خبر بیا دلته ده موږ خو ګوره یو خو په فیلډو باندې کوډینګ کوو مثال په نیمو فادر نیمو سالري او ډیټ په دې شیانو که نه هلته خو مې فاصله باید ور نه کړو خو دلته موږ دا نوم ده یا چا نوم ده دلته سټوډنټ ټیبل ده که تاسې مثال بیا راځئ یو ټیبل جوړوم ورته همدې ته آی ډي نمبر ورکړه آی ډي نمبر یې څه دی مثال اټو نمبر ورکړه او سی نیم ورکړه کسټمر نیم ورکړه مثال فون شمېره یې ورکړه چې موبایل شمېره یې څومره ده دلته هم مثال نمبر یا شورټ ټکس ورته صحیح ده او دلته ورته لیکم چې مثال جاب وظیفه یې چې ده د کسټمر یې د خریدار صحیح شو مثال جاب شورټ ټکس کې ورته نیسم همدارنګه مثال په کوم تاریخ مثال دلته ورته لیکم چې هایډیټ په کوم یو تاریخ له موږ څخه دغه سودا کړې مثال هر شی چې ورته لیکئ او دلته ډیټا ان ټایم له هغه بعد بل شی راځي ضرورتي مثال دلته ورته لیکم چې ادرس د کوم ځای ده ادرس مې ورته ولیکو دا هم شورټ ټکس کې ورته نیسم او همدارنګه لاندې مثال پروینس ورته لیکم پروینس د کوم ولایت ده صحیح شو دا تاسو په کاف کې ونیسئ مثال کوم ولایتو مشتریان لرئ هغه به تاسو تېر ورځ ګورئ خبرې کړې وې زه مثال دلته ورته لیکم چې فقط یو غزني ده لاندې راسئ مثال ښه دلته کلیک کوم لاندې راسئ ورته پکتیکا ده او لاندې ورته لیکه چې مثال خوست ده
او لاندې ورته لیکه چې مثال کابل ده او لاندې ورته لیکه چې مثال ننګرهار ده. صحیح سو دا نور تاسو ورته اډ کړئ او دا هم فینش کړئ. کله چې فینش کړو اوس راته دا کلوز کړه. اوس داسې سیو کوو د چا په نامه زه مثال ورته لیکم چې کسټمر ټیبل. صحیح سو اوس کسټمر خو مې ورته کسټمر مې ورته ولیکو له هغه وروسته بیا ټیبل داسې کله موږ ټیبل دلته ورکړی دا که چېرته بیا موږ کوډینګ کې راخلاصو نو داسې د موږ ته بیا کار نه کوي ځکه ولې فاصله ورکړې. اوس به تا فاصله همدا ورکړله راځم دا یې کومه. اوس راځو دلته ګوره هم په کسټمر کې فاصله لمونې ورکړل سوې هم په سټوډنټ کې. نو داسې ده تاسو که غواړئ چې مثال دې ته د هغه جای ونیسئ د فاصلې یا به بیخي فاصله نه ورکوئ یا به انډرسکور ورکوئ. لکه څنګه ورته آی ډي مې پکار ده زه راځم بل ټیبل جوړوم ورته آی ډي مې نه پکار ده او نیم مې پکار ده او لاندې ورته راځم مثال پروګرام کوم یو پروګرام اجازه ده پروګرام ورته او دا هم مثال داسې ورته کنټرول ځای کوم. کله چې مثال تاسو ورته لیکئ اوس دا ورته مثال پروګرام ورته لیکم. صحیح سو مثال پروګرام ټیبل تاسو به انډرسکور استفاده کوئ. شپ به ونیسئ منفي به پریس کړئ دا انډرسکور راځي. دا که بیا استفاده کړه بیا هېڅ مشکل نه ځي. فاصلې د خالي ځای چې ده څنګه شي جای نیسي. اوس ورته ولیکئ چې مثال ټیبل مې ورته ولیکو دا هم ورته کیک او دا هم ورته کیک یا اینو که. اوس راځه ګوره که چېرته مثال دې ته راسو دغه انډرسکور خو در معلومېږي انشاءالله داسې ده ګورئ دو ځای کې دا در معلومېږي خو منفي نه په کیبورډ کې خو دا منفي در معلومېږي چې چېرې ده. شپ به ونیسئ ګورئ دغه انډرسکور ده. صحیح سو او کوډینګ ته تر اوسه نه یې تللي هغو ته به انشاءالله بیا ځو. بل کله چې موږ اوس خو ټیبل خو مثال خلاصو په څو طریقو جوړه سو له وروسته بیا راځو زه د سټوډنټ ټیبل یا کسټمر ټیبل باندې رایټ کلیک کوم چې رایټ کلیک مې وکړ دلته به راسو ډیزاین ویو ته. دا ډیزاین ویو په څو طریقو راخلاصولی سو دا بندومه یوه طریقه خو رایټ کلیک وکړه ډیزاین یو باندې کلیک وکړه مخ ته راخلاصه. بله طریقه ډبل کلیک خاص وکړه دا به تاسو ته راخلاصي. اوس دا خو د اډمیشن داسې مثال تاسو اډ کوئ یو شی کې انټر کوئ که نه. بیا دلته موږ ویو لرو دوه دلته سیده ډیټا شیټ ویو ده کومه ویو چې موږ ته ښیي په هغو ځای کې موږ اډمیشن کوئ انټرې کوو مثال تاسو نومان اضافه کوئ خاصله هر څه کوئ. خو ډیزاین ویو باندې کلیک وکړئ ګوره موږ ته بېرته ډیزاین ویو ته ځي. بیا دلته په ډیزاین ویو کې هم دلته ګورئ دا لرو بېرته ډیټا شیټ ویو باندې کلیک وکړئ بېرته خپلې صفحې ته ځي. کله چې ولاړ اوس بیا دلته چې کله کلیک وکړو موږ دلته فیل پراپرټي فیل پراپرټي به نو ډېر وخت ونیسي فقط دلته فارمټ کې به خبرې وکړو نو به پرېږدو. صحیح سو اوس دلته نیم ده که چېرته آی ډي نمبر ته ولاړ سم فیلډ سایز ګوره مثال دلته فیلډ سایز کې چې شي لانګ انټیجر یو رقم راځي. مثال شو ټیکس ته راځم ګوره دغه اضافه سول که نه سو اضافه. مثال پون ته راځم پون خو مې شو ټیکس ده ډېټ ته راځم مثال په دغو شکل سره که نمبر موږ ولرو نمبر ته په یغو شکل سره ګوره مثال زه دا شو ټیکس زه دا په چیش تبدیلوم دا په نمبر تبدیلوم. اوس که نمبر ته وګوره ګوره ټول تبدیل سول که نه سول تبدیل. خو اوس راځو دلته فقط موږ او تاسو نور تقریبا یو رقم د شو ټیکس مخکې تېره ورځ وویل چې څو حروفه جایي تقریبا تر 255 حروفه جایږي. مثال یو نوم که چېرته کسټمر نوم ده اوس په دې کې څو حروفه لیکلی شي 255. که کلیک وکړو ګوره دلته جنرال کې دلته کله فیلډ پراپرټي کې جنرال ورته انتخاب یې فیلډ سایز څومره ده 255 ده. دلته ورته نه 255 نه په دې کې د 15 عدد څخه وروسته نور نوم نه جایږي. دا اوس کنټرول اس کې کنټرول ډبل کې کسټمر ته راځه کله چې مثال ته نوم لیکې خالد لیکه خالد ولیکه نور لیکل کېږي ولې ځکه چې موږ هلته پراپرټي چې د فیلډ فارمټ یې څنګه کوو فیلډ سایز ورته چینج کړئ مثال دا د 15 او که چېرته تاسې نه دا د څومره 255 بیا کولی شي مثال 255 کې استفاده کړي. مشکل خو نشته. د هغه وروسته فارمټ لرو 255 اضافه نه ورکول کېږي دلته په شورټ ټکس کې نه کې هغه بیا لانګ ټینګس ورته انتخابوي. صحیح سو بل راځو فارمټ ته. فارمټ کې څه کار کوي اوس دا کوم نوم چې زه دلته په کسټمر کې لیکم ورته راځه دا اوس په کومو حروفو لیکل کېږي که په غټو وغواړم مثال زه ورته لیکم دا په کوچنی حروفو په کوچنی سول که نه سول کوچنی او که چېرته کپس لاک ورته پریس کړم نو بیا ورته په غټو حروفو راغلل یعنې ګډوډي رامنځته کېږي. نو که غواړې چې نه دا د هم داسې نه شي بېرته راځم مثال دا ورته لرې کوم ډیزاین ویو ته راسه ورته نه دا د خاص وکړئ په وړو حروفو لیکم غټو ته دې واوړې نو بیا به راځي دغه لیس دین او ګرتن دین علامو څخه به استفاده کوي دغه وړې او غټې نه دا خو در معلومېږي په پلازې کې او اس که زه به درته هم درته وښیم ګورئ دغه علامې لیس دین کمه ګرتن دین غټه صحیح ده شپ بټن به ورسره نیولی. اوس راځه مثال ورته دا ټول څنګه که غټې که
ګریتن دې نه لاین ورکړه. اوس دا راځه زده پرې وکړه او دا یې اسکه. اوس که چېرته مثال دا غټ حروف د زه راځم دلته په کوچنی حروف ورته لیکه چې مثال خلیل مې ورته ولیکو انټر که اتوماتیک غټ ته واوښت که ونه اوښت. او که چېرته مثال بېرته راسم دا ته ورته وایم چې نه دا څنګه که لیس دین کوچنی یې که. اوس راځه داسې وکړه کنټرول ډبل یې که. اوس بېرته راځه کسټمر ټیبل ته راځه. اوس ټول کوچني شوي دي که نه دي کوچني شوي. له دې څه مثال ورته لیکه چې فضل عمر که نه زه مثال دلته په غټ حروف ورته لیکم فضل عمر مې ورته ولیکو انټر یې که کوچنی ته واوښتو که ونه اوښتو. خو په دې کې بیا وایي دا خو سول. خو په ما باندې مثال د خبرې د مشتریان شاګردان ډېر ګران دي. هغه ام آر هغه دې ورسره راسي یعنې میسټر پلانکی میسټر حمید او میسټر دا یې ورسره راسي. بیا به تاسو رایټ کلیک وکړئ ډیزاین ته به راسئ ډیزاین ته چې راغلی بیا به راسئ دلته به یا سی نیم مشکل نشته ګوره نیم کې یا هم ډیټا ټایپ شو ټیکه هېڅ مشکل نه لري دلته به کلیک وکړئ. خدای دا لري که ډبلیکوټیشن خو در معلوم دی انشاءالله. ګورئ دغه شپ بټن به ونیسئ دغه دا دوه هغه وینئ دا دوه ډبل کوتیشن دي. او که شپ ورسره ونه نیسئ بیا سینګل کوتیشن راځي. له یو وروسته راځو ډبل کوتیشن به همیش په چیش کې نیسئ په خط به په یعنې ټکس به په ډبل کوتیشن کې نیسئ. او ډیټ تاریخ چې دا به په هش کې نیسئ. هش دغه شپ به ونیسئ درې پریس کوئ هغه درته راځي. ساده اصلاح موږ په موبایل کې لرو ساده کې وایي زینه چی شي ورته وایي په علامت نمبر ورته وایي که چی شي ورته وایي. صحیح سو. اوس مې ورته ولیکه چې ډبل کوتیشن دلته ورته ولیکه چې ام آر یعنې دې سره چې شي راسي ام آر بیا دلته کامار که ډبل کوتیشن د یو وروسته داسې ولیکو. اوس راځه دغه بېرته څه رقم که دلته ډیزاین ډیټا شیټ ویو باندې کلیک وکړه. ښه ولې ورسره رانغله دلته ښه مثال زه دلته ورته لیکم چې نبی انټر که نه دې ته هم نه اضافه کوي. بېرته راځم ډیزاینیو ته کله سره له فارمټ ته به راسئ ډبلیکوټیشن ورکړئ څنګه ډبلیکوټیشن او ام آر فاصله یا مثال دا ورکړم چې کوچنی مشکل نشته هغه او بیا ډبلیکوټیشن یې ورکړو. یو وروسته به دا هم کنټرول اس کې کنټرول ډبل کې. اوس راځو دلته راځو نو دلته وایي بیا نه یې راوړئ کسټمر ته مارک کړو که کومې ورته مارک دا به ښي طرف ته راولو. اوس بېرته راځو ډیزاین ویو ته ټکس ته راسم فارمټ ته ورته یم ډبلیکوټیشن خو ورته دې سره راوله ام آر کمټ ډبلیکوټیشن له هغه وروسته راځه دا سیو که ښه بیا یې هم ښه راځو ګورئ نو دې ځای کې نه پوهېږم څه شي خراب دي. صحیح سو. اوس ګورئ راځو دغه نیم کې نه پوهېږم چې ولې کار کوي خو بیا هم انشاءالله سبا خامخا کار کوو. صحیح سو. شاید د کمپیوټر مشکل یا د اپس مشکل. اوس راځو ګوره د دې چې کله مثال نیم ته راغلو دلته خو دا فارمټ راته ورته لرې که دا ځینې څه رقم که دا ختم که. له یو وروسته راځو دغه فارمټ چې دا په ډیټ باندې کار درته کوم نور انشاءالله بیا سبا په دې باندې بیا راګرځو. صحیح سو. اوس لکه اجازه ده لکه څنګه چې په نیم کې کار کوي دلته هم دغه رقم ده. اوس د مثال دلته راځم فارمټ ته به راسې. اوس دلته که چېرته زه مثال ورته ولیکم دا ورته بندوم راسم تاریخو ته زه دلته تاریخونه اضافه کوم. مثال یو تاریخ دغه سو او بل تاریخ چې مثال دغه سو او لاندې ورته راځي مثال یو بل تاریخ هم اضافه کوم دا تاریخ سو. صحیح سو. او د دې لاندې مثال پسې راځم یو بل تاریخ هم درته اضافه کوم. ګورئ دا تاریخ مې اضافه کو. اوس دې تاریخونو ته وګورئ څه رقم تاریخ لیکلی ده. د اولې 14 تاریخ 2015 کال یعنې پوره تاریخ لیکلی. ته ورته وایې ورته دا مې نه ده پکار ما ته فقط د دې ورځ پکار د دې تاریخ دې ټوله نوورځ جوړه کړي اجازه ده. بیا به راځې ډیزاینیو ته کله چې راغلی ډیټ ته به ډیټنټاین ته به راسې بیا به فارمټ ته راسې یو ډي به ورته ولیکي یو ډي. صحیح سو. یو ډي دې ورته ولیکه دا راځه ډیټا شیټ ویو که اوس څه شي درته وښودل ورځ درته څومه ورځ ده 14مه وه دغه مثال درته وایي چې 8مه وه دغه 90مه وه دی 28مه وه خدای نه دوه ډي به بیا کوم کار وکړي. دوه ډي به فقط یو صفر ورسره اضافه کوي کښې که ګوره یو صفر ورسره اضافه کړو اضافه نه کړو او کوم چې مثال 2 عدده او له هغو سره نه اضافه کوي. خو که 3 ډي ورسره انتخاب کړو بیا به څه وکړي بیا به موږ ته نیمه ورځ راولي. ګوره بعضې ځای کې لیدلي سنډې مثال لیکلې سنډې مکمله نه یې لیکلې نو غواړې آفرین فقط هغه اولني حروف به لیکلې وکړي که اوس ګوره ټیوزډې وینزډې ټولې لیکلې که نه لیکلې خو څنګه دي نیم دی. او که 4 ډي ورته ولیکو بیا دا به بیا
پرا به کې څلور ډیر ته ولیکه دا ورته کې ګوره ټیز دی وینځ دا ټول سلګم د سویا فورمولا فرین رقم وای وای او ام فرین اوس د چی لپاره کوس د ام لپاره ورکو راځو ام څنګه کوي خدای میاشت راته وکړه فقط راځم ام یو ورکو اوس به کومه فقط هغه ولنه دی اولی میاشت ټولې دا راته وکړو د سایسو او که چیرته مثال 2 ورکو بیا به 2 ورکو بیا به میا سره صفر هم راوخلی یا دیو سره به صفر هم راوخلی او که 3 ورکو بیا ځم بیرته ډیزاین ته راځم 3 ورکوم 3 سیده بیا به نیم نوم راوخلی ورته ګورئ نیم نوم یې درته راخلی جنوري پی دې پرانون چې ده جنوري ده که نه فقط دلته جن درته اخیستی او که 4 ایم ورکم بیا ټول به پره راته راولي میاشتې کلیک وګوره ټول یې درته راوسکران بیرته ورته راځو ورته نه دا څه رقم که ایر کال راته جوړ که څه رقم یو په ایر کې به یو او 2 نه ورکوي یو 3 به نه ورکوي 2 به ورکوي یا به 4 ورکوي 2 مې ورکړل دی وروسته درته وایي مثال څوم کال ده 15 ټول او که 3 ورکم بیا هم کار نه کوي ته مجبور یې 4 به ورکوي اوس ګوره فقط کال درته ښیسي 15 خو دلته مثال دا خو فقط اسانه د ډي ولیکه ام ولیکه دلته ورته زه خپل تاریخ جوړوم بعضې اردو تاریخونه چیرته وایي د اولې بیا د میاشتې راغلی جنوري وینزډې 15 کال داسې راغلی صحیح سو نو که غواړې څه پیغوره کامې ته ورته جوړ کړي ورته ما ته وښیه ډي اولنۍ ورځ راته وښیه له هغې وروسته بیا کامه تاسو ورکوئ د میاشتې نوم راته وکړي مثال کومه میاشت ده میاشت به 4 ایم ورکوي بیا به کامه ورکړي بیا 2 ډي ورکړه 2 ډي داسې ورکړو فقط هغه ورځ درته ښیسي مثال ورته سي مثال یو ډي ورکوم هغه هغه یې راته وښیه دلته هم ګورئ باید څو ایم ډي ورکړی وای 4 نه دلته 4 ورکوو ځکه چې هغه نوم یې راته وښیه صحیح څو او له هغې وروسته بیا چې ورکړه 4 وای ورکړه چې ما ته چې وښیه کال یې وښیه دا داسې ولیکو له وروسته دا وکېږه مثال ډیټا شیټ یو ته راسه کله چې مثال دلته راغلی اوس ګورئ درته ښکاروي ولې دا څه مشکل ده دا ګورې موږ په اکسل کې وویل چې کالم به څنګه و دلته کوچنی به و نو اوس کالم څنګه غټوو فقط داسې دلته راسې داسې وایي کش کې کالم غټېږي مثال ته دی اوس څنګه تاریخ درته راخیستی د 14مې هغه 2 ډي مې ورکړی و فقط هغه تاریخ راخیستی که نه ده راخیستی جنوري ټیزډې ورځې راخیستی او کال یې راخیستی اوس دا ته مثال بل نفر راځي نوی نفر راځي د عثمان په نامه نفر راځي دې ته مثال هغه تاریخ نه لیکي اتوماتیک دا تاریخ جوړیږي مثال د پلار نوم یې احمد ورته ولیکه او په نشمېره مثال دغه ده اوس که ته تاریخ ورته ولیکي دا د 4 یا په 4 2024 یا 15 راغلی انټر یې که تا خو فقط دا ولیکو اتوماتیک به یې فارمټ ته واړوسي مثال د 4 میاشتې مثال فورمولا کار شوی ده فورمولا کار شوی ده نور اساسي هر رقم تاریخ لیکي دی فارمټ یې درته راوړي که نه غواړې بیرته په ډیزاین ویو ته راسې ډیزاین ویو ته کله سرالی دا بیرته ورته پاک ورته نه کوم رقم یې زه لیکم په یو شکل سر خو خلاص انشاءالله بس ده بس انشاءالله ښه یو دغه پاتې سو نقطې کې نه پوهېږم صحیح سو کوم سوال کته نه خو نه لرم